سره دا ساده موبایل نه دا دومره شهرت او دا دومره نوم د الله پاک درکړی دی او تاسو سره ایله دا ساده موبایل په څه دې زړه ودرېد چار سره دوکه کړې ده څه حساب کتاب شوی او جی یاره دوکه نه دوکې راسه شوي دي حاجي او ډېرې په زیاتې څه بنیاد در سره دوکې شوي دي نو نه دا ته چې اوسه پورې کار کوې الله تعالی دومره شهرت درکړی دا پروګرامونه کې نو تا ته دې پیمنټ د چینل نه دی راغلی د بهر نه پیسې راغلي نو تا ته اوسه پورې هېڅ هم نه دي میلاو شوي تاسو وایئ چې یاره د بار نه داسې ما ته ویزټ هم راغلی دي عمرې هم راغلي داسې افرونه هم ما ته راغلي دي خو زه دې خبر نه شم او خلکو خپل ځان خپل مفاد دپاره مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ لا مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ لا خو په مای چرې تېره نه کړه سخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته وای قسمت داسې رانیولی یم بدبخته وای قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه یم مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا د چا سره د ښکلي یاسر ماشوم سره ماشاءالله چې الله پاک والله په ډېر کم ایج کې او بغیر محنته الله تعالی ولا یو شهرت یو نوم ورکو زمونږ علاقې ته راغلی دی یاسر ماشوم څه پروګرام کې یو سیمینار و په هغې کې مونږ ته هم دعوت شوی خو یاسر بای ولیدلو نو ډېر زیات مې دا زړه خوشحاله شو اول خو مې پېژاندو نه ځکه چې د کیمرې فوکس یو وي او مخامخ چې سړی ویني نو سړی لږ بدل وي ماشاءالله ډېر اخلاقي انسان دی یاسر بای زمونږ علاقې ته راغلی په راتګ درته هرکلی وایو یو جهان مننه مشتاق صاحب ستاسو د مینې یو جهان مننه ثانک یو یاسر بای فعلا خو راته ووایي علاقه مو خوښه شوه که نه او بالکل علاقه م خوښه شوه دلته خو موږ ځو راځو او جی خو تاسو به نه لیدلي او جی یاسر بای انټرویو خو به تاسو سره ډېرې زیاتې شوي وي که نه مونږ خو داسې مرکې نه کوو نه مونږ ته دغه موقع میلاویږي خو زړه مې غوښتل زما د زړه ارمان و چې تاسو کله دا نظم ویلو یو کړی خو راته ترنم کې ووایه بیا پې لږ یو څو خبرې کوم صحیح کم نه چې الله پاک تاسو ته شهرت درکړی وي حاجي ښه قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته ماشاءالله ماشاءالله یاسر بای وروسته به نور نظمونه هم راته وي اواز د ډېر زیات ښکلی دی ماشاءالله الله پاک ډېر ښکلی اواز درکړی خدای دې وکړي چې ستا د اواز تر مرګه پورې په ښه طریقه استعمال شي په نعتونو نظمونو په دغسې یاسر بای شهرت درته څنګه حاصل شو بس یاره جی دا خو کله چې انسان شهرت ورته نه میلاو نو داسې پته نه لګي خو د دې په شا ډېر محنت یي که نه جی نو دغرنګې مونږ هم ډېر محنت کړی نه پس بیا یو مخکتن له لاړو د عبید ملنګ صحیح دی نو هغې کې مونږ هم دا کلام وي صحیح دی نو بس صحیح نه الله پاک شهرت نه دا کم نظم چې تا ویلو دا ډېر زیات چې دا اوس چې دوی ویلو نو دغه ډېر زیات مشهور شو لکه تاسو ته څه پته ولګی چې یاره اوس الله تعالی یو مقام مال راکو په دنیا کې زما یو نوم پیدا شو خلک ډېر زیات ودرځول نو تا ته دې څنګه پته ولګېږي یاره جي بس زموږ خپل دوکان دی د کریانې صحیح دی ضرور مې نو بس یاره یې کې به ناست خلک بتلو راتله لکه دا ستا کلام دی ډېر ملګري بتله راتله کیمرامینان او بس او دا راته ووایي چې دا کومه جړه پکې تاسو لرله بالکل چې هغه اوښکې م پاکولې نو خدای شته زه په خپله ډېر زیات ودرځولم نو دا لکه زړه له مو څه راغله څه خبر راغله دغه ټایم چې تاسو دومره ودرېدئ او په جړا شوي دي بس یاره جي دغه احساسات و او نو بس مور پلار دې ژوندي دي که نه والد صاحب مې وفات دی او مور مې ژوندی ده الحمدلله والد صاحب خو ورته نه و رایاد شوي په دغه وخت بس همدغه رنګې شي مالي حالات دې څنګه دی مالي حالات بس په هر حال د الله نه شکر ویستل پکار دي ګزاره روانه ده ها او دا راته ووایه بچو چې تعلیم کې یا نه کې تعلیم کوم 7 کلاس کې سبق کوم 7 کلاس حاجی نو الله تعالی خو تعالی ډېر په کم ټایم کې په کم ایج کې
ډیر شهرت درکو الله دې وکړي چې دغه رنګ برقرار پاتې شي آمین آمین. او د دې قوم د دې ولس یو صحیح ترجمانی او ښه خدمت وکړي. آمین. خو دا راته وایي ورور جانه چې ما نه وختي تپوس وکړو چې یاره میډیا والا سره ول ډېر زیات ګفتګونه کوي محفلونه نه انجای کوي وجه دا خلکو نه ډېر مور دی ځکه چې ډېرو خلکو راسه پکې دوکې وکړې که نه نو بس دغه وجه ده ځکه ما ته ډېر ملګري اوس هم وایي چې ولې ستا لکه اوس هغه رنګې نه ډېر دغه راځي نو بس موږ ورته شارټکټ دا ویو چې ټایم نه میلاوي بس زړه م موړ دی دې د زړه خبر راته وکړه ما خو پیژنې ګوره زم د ستاسو په رنګ یو دغه رنګ یو سوشل ورکر یم په میډیا دغه کار کوم په څه د زړه ودرېدې د چار سره دوکه کړې ده څه حساب کتاب شوی او جی یاره دوکه نه دوکې راسه شوي دي حاجي او ډېرې زیاتې په څه بنیاد در سره دوکې شوي دي نو یاره جی زمونږ لکه په سر به اوس ښه د زړه خبرې کوه خلکو له به پیسې راتلې والې وې لکه مونږ به ترې خبر نه وو او دغه رنګې بلا نور هر څه لکه چینل والا استعمال کړو پیسې تا ته هیڅ اوس پورې نه دي میلاو شوي نه جی سم نه دا ته چې اوسه پورې کار کوې الله تعالی دومره شهرت درکړی دا پروګرامونه کې نو تا ته دې پیمنټ د چینل نه دی راغلی نه 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 ما له اوسه پورې روپۍ اوسه پورې هیڅ هم نشته دی ته چې اوسه پورې څومره استعمال شي دا فضول استعمال شي خلکو لکه استعمال کړي چې یاره هغوی خپل چینل پروموټ کړي بالکل به خپل چینل پروموټ کړي موږ تاسو وایئ چې یاره د بار نه داسې ما ته ویزټ هم راغلی دی عمرې هم راغلي داسې افرونه هم ما ته راغلي دي خو زه ترې خبر نه شم او خلکو خپل ځان خپل مفاد دپاره خبر ترې نه شو مونږ بس خلکو خپل ځان دپاره نو په دې وجه د میډیا والا ته لکه شاک په دې وجه مته شاکه بس خفه کېږه مه مړه ټول به یو رنګیني بالکل. خو شته دی منافق خلک هم پکې شته دی خو هغوی ته به موږ داسې وایو چې دا خو ګلان ماشومان دي د دوی په حق باندې ډاکه ماچوئ دوی له داد ورکوي دوی ته چې کم ګفت کم انعام راشي نو دغه انعامات چې کوم دي دوی ته ورکوئ چې دوی د ملک د قوم دپاره یو ښه کارګردګي یو ښه کار وکړي چې تاسو د وخت نه دی د دې ماشوم زړه مات کو نو دا به څه مخ په وړاندې کار وکړي یا دا کم اواز استعمالوي نو دغه اواز د هر څه اټومیټیکلی چې زړه مات شو نو هر څه مات شو څه ګیله لرئ د دې خلکو نه چې کوم خلک لکه مطلب ستا ویډیوګانې اپلوډ کوي او هغوی ته ډېر زیات اماونټ راځي او تا ته په هغې کې لا اوسه پورې هېڅ هم چادر نه کړي بس ګیله خو څه نه لرم خو دا یم چې مثلا ویډیوګانې اپلوډ کوئ څه منع نشته خو لکه ځینې داسې اوس فیک پیجونه هم شته چې موږ بدناموي که نه لکه ملګرو ته ووایي چې دونه پیسې راولېږه دونه نو اصل کې ملګري خو ته نه منې کوي خو اصل کې موږ بدناموي نو بس دغه لکه تا اوسه پورې چا نه په خپله غوښتنه نه ده کړې چې څومره چا رالیږلي دي لکه دا خلک د اواز اوري د بهر نه پیسې راغلي نو تا ته اوسه پورې هېڅ هم نه دي میلاو شوي نه نه ما ته اوسه پورې هېڅ هم نه نو که تا باندې څوک ثبوت کړي چې یاره یاسر بھائی تا ته ما دا پیسې درکړي نو د هغې به څه جواز پیش کړي بالکل چې په ما یې ثبوت کړي چې صحیح وایي زه منم صحیح ده کتونکو هم که ته یاسر بھائی سره چې چا هم هیلپ کړی دی د بهر نه که چا عمره ده چا ویزټ دی چا د څه دپاره چا د راشن دپاره هر څه رالیږلي ده ته اوسه پورې څه نه دي میلاو شوي خو دا راته ووایي یاسر بھائی ته خو به ماشاءالله ډېر ښه موبایل هم لرې که نه ځکه چې برج دور دی ډیجیټل دور دی نو تا سره خو به ډېر ښه موبایل هم وي که نه نه جی موبایل خو بس را سره دا نښه نشته موبایل خو راته لږ وښیه که نه چې وي خو نه مه که نه یا کور کې هم ټچ نه پرېږدو خو لکه نشته را سره دا ساده موبایل نه دا دومره شهرت او دا دومره نوم د الله پاک درکړی دی او تا سره ایله دا ساده موبایل بس دا کارونه دي والله موږ بس نه نو ته خو د ویډیو کار کوې نو اوسه پورې لکه ته په کار ده چې ته خو خپلې ویډیوګانې لایک کمنټ هر څه ګورې چا له ریپلی نو دا څه نه شي کتی بس د رور موبایل مې دی کې هر څه کوم او نور خپل لکه تا سره خپل نشته دی اوهو کتونکو کوشش وکئ یاسر بھائی لا څومره مینهوال یې او څوک ورسره ډېره مینه لرئ نو دله یو ښایسته شان موبایل ګفت کوي پرسنل نمبر دی ویلی شي د کتونکو ته چې د رور نمبر دی یا څه چې رابطه 0310 جی 96 26 697 یو ځل بیا ووایه 0310 جی 96 697 ها او که څوک دی غواړي دننه پس په دغه ګیلې معنې دا شیزونه به ختم کړي که چا هم غوښتلی چېرته تللی نو ما سره واده وکړه چې هغوی له به ځې او د خلکو دوکیو او دې شیزونو ته به نه ګورې ځکه چې دا ستا حوصله غورځوي نو واده به راسره کوې چې پروګرامونو له به ځې د خیره څه انشاءالله صحیح ده که نه اواز ګانه به ګوره نه وی صحیح شوله که نه اواز به د صحیح لکه د نعت قرآن کلام پاک د دې دپاره به استعمالوي صحیح شوه که نه نظمونه پې وایه د قوم د قبیلې د خپل پاکستان نظمونه پې وایه صحیح ده که نه جي ها یاسر بھائی علاقه دې کومه ده علاقې ته پوس مې نه ونه کړو
پبی ډسټریکټ نوشهره او په بي تاسو په بو علاقې حاضر، کنه حاضر. جی کتونکو د یاسر ماشوم سره چې کم دی مونږ د وړه شان مرکه وکړه اوس راغلیو مونږ یو پروګرام لا پاغې کې مونږ دواړه ملاو شولو خو دغه میډیا د مرګرو نه چې کم دی ډیره غټه ګیله میډیا به ورته ټوله نه وایم خو چې کومو کسانو د د پیجونه ولو د مطلب د یوټیوب چینل او د به اوسه پورې په دې نه چې کم دی ایس انکم ملاو نه شو نو کوشش وکړئ د سره دغه فراډ دوکې مه کوئ ماشوم دی زړه وله مه ماتوئ دله داد ورکئ د په حق باندې بالکل ډاکه مه اچوئ او دا راته خپل چینل نوم دی اوس څه دی لکه چینل چې خو هغه ستا یاسر ماشوم زما په نوم دی ها یاسر په دې باندې خو نور چینل نشته نور یو سوچ ته خو زما چینل چې کم دی مینوال ته مخکې نه پته ده څومره لایک دي دې ټایم کې فالوور دي یاره اوس خو فی الحال 21000 دی 21000 دی دا په فیسبوک باندې دی کنه جی جی فیسبوک او یوټیوب باندې شي یوټیوب مې نشته یوټیوب باندې نور مرګر جوړ کړي خو ما خپل نشته یوټیوب بل لکه خیر مونږ تاسو کو ان شاء الله تعالی به انکم هم راځي یاسر ماشوم چې کم دی پروموټ کوي او مخکې شیر کوي چې دته داد ملاوي شي کم سکولونه دي داسې فنکشن وي نو کوشش کوئ دا غواړئ خو څه ناڅه خرچه مو ورکوئ ځکه چې ماشوم دی د ده به څه خرچې هم لګي کپړه جامه پیزار چې دا نور چاته لاس نه نیسي لکه چې دا پرونو یا کور والا باندې بوج کېږي نه او ځکه چې د ده د اواز په صحیح ځای باندې الله پاک استعمال کړي همدې سره مال او زما کیمرمین اسرار چالي له اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان زما پر هر زړ ګیلا سمر هم پکار دے د ماشومانو پلاسو نو کې کلم پکار دے د پرمختګ پلار هر چا تقدم پکار دے د پرمختګ پلار هر چا تقدم پکار دے